محبت داسې حد ته رسېدلې یو سړی په یو سړي باندې ځان وجدي تش پملای ربوه بیا ورته ګوره پښتانه په شاباسي باندې ځان وجدي. سلامونه احترامات ډېره زیاته مننه کوم د قاري شیرباز صاحب چې دومره خوندور پروګرام یې را جوړ کړی دی. دغه څو شعرونه به ووایم خو څه ملګرو چې رالم نو یو څو شعرونو فرمایش کړی دی. هغه چونکې د حسین احمد صادق صاحب دی خو په ټیک ټاک کې بس د خلکو په ما پسې راتپلي دي نو هغه به ووایم چې ما څومره په خوارۍ ورته ورو خبرې زده کړې کنځل کوي اوس ماته چې ښارو خبرې زده کړې. د ښار د جینکو نه یریدم کلي ته رالم د کلي ساده ګلو جینکو خبرې زده کړې. اوس ماته وایي غلې کښېنه ته په څه پوهېږې زه غلې ښیم اوس زما بچو خبرې زده کړې. صادقه خبردوسه د خبرو چل دې زده دی راځه که چېرته موږ درنه یو څو خبرې زده کړې. مننه او دغه شعرونه دي چې پکې لاس د څو کسانو او جانان دی پکې لاس د څو کسانو او جانان دی محبت مې د مرۍ نه اویزان دی خودکشي او بیا زما شان ژوند پرسته نه کوي شم نه به وکم نه امکان دی. خودکشي او بیا زما شان ژوند پرسته نه کوي شم نه به وکم نه امکان دی. مور مې مړه ده خو چې پلار کعبې له بوځم په زړګي باندې مې دغه یو ارمان دی. مور مې مړه ده خو چې پلار کعبې له بوځم په زړګي باندې مې دغه یو ارمان دی. دیالیمار یم په باران کې مې چوټي وي ډېر خفه یم کار سو مې خوښ باران دی. د یوټیوب چینل مې خرڅ کو ہے غربته مرګي حال بچې مې پروت دی زړه مې وران دی. څو ملګري مې په سخته کې په کار شو که ژوندی ومه نو سر مې د قربان دی. پېښور ورته د ژوند خوشحالۍ ورکړې په نعیم شاکر زر ځله احسان دی. دا خبره لږه واضحه کوم زوی مې بیمار و په هسپتال کې پروت و او یوټیوب چینل مې هغې له خرڅ کړی و زما چې داسې څه خاص د سوشل میډیو هغه ټول په هغې کې تلي وو نو بیا شکر الحمدلله زوی مې بچ شو خو هغه هر څه رانه تلي نو دغه غزل مې په هسپتال کې لیکلی و. دغه یو څو شعر وایم او بیا بس دی چې زما سره یو څو خبرې وکړي د ټوپک او تماچو خبرې وکړي وسني زلمي بابا نه څه خبر دی دوی د نورو نظریو خبرې وکړي. ګاونډی چې په بلې مې صفت وکړي مور مې زر د سپېلنو خبرې وکړي. د غریب ژوند د بلا کړه مو ډک وي خوار په څه د خوشحالو خبرې وکړي او دا د نن و هلکان دی الله پوهېږي ټوله ورځ د جینکو خبرې وکړي. دا نن و هلکان دی الله پوهېږي ټوله ورځ د جینکو خبرې وکړي او په اسمان کې چې وریځ ویني دا بازې په نالک شي د نشو خبرې وکړي. د نعیم شاکر غزل کې به نور څه وي پښتنو ته د پښتو خبرې وکړي. ډېره مننه جي.